ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته وخت به راشي بیا به ګورو. پاکستان په درې او یا کالو کې چې کوم انداز کې چلېدلی دی دا د سپي کږه علاقې ده، دا چېرې نه سمېږي. دا صرف د سوک په ژبه پوهېږي. زه په د درې جیلونو کې چې کله ورتلمه نو په دې کې د علي وزیر ذکر شوی و. ځکه د علي وزیر په حواله سره یو څو خبرې کول غواړم. د علي وزیر په کراچۍ کې چې کوم تقریر و نو یو خو دوی دا وایي چې علي وزیر ژبه ډېره ترخه ده، دویم دی وایي چې دا موږ ته کنځلې کوي، دریم دا وایي هغه ټپه چې کومه ده هغه به زه درته وایم هغوی سم کیلا کړي دي. د ټانک او د مردان او د بنو دا درې پولیس به دته ورلېږلی کېږي کراچۍ ته، او دی به د کراچۍ نه دا نمونه راولي لکه څنګه چې زه ټانک نه مردان ته راوستلم. اوس هغه سفر که په علي وزیر باندې کوي نو دا موږ ته اسانه نه دی اخیستل پکار. علي وزیر څو ځله جیلونو ته تللی دی، هغه د جیلونو یریدونکی نه دی. هغه چې کله ټلیفون کړی و نو هغه دته نیغ په نیغه خلکو ویلي وو په سیول جامو کې په جیل کې دننه چې دې ځل د ضمانت نشته، زموږ سره کرونا هم شته، زموږ سره د زړه اټیک هم شته. خبره دا ده چې علي وزیر کله اطلاع کوله نو هغه دا وې چې دوی د ما مړ کړي، زه د خپله لاره نه اورېدونکی نه یم. زه د دوی سره هیڅ سمجوتا نه کوم، زه یو لفظ نه بدلوم. نو بیا زموږ فرض جوړېږي چې موږ علي وزیر د ریاست د داسې جبر نه بچ کړو. علي وزیر دا نه دی ویلي چې ما بچ کړي، هغه باتور انسان دی، هغه پیاوړی انسان دی، هغه یریږي نه. که یریدلی نو د 18 شهیدانو نه بعد به دا زمری داسې نه غړمبېدو. د ده په باره کې دا ویل کېږي چې د ده ژبه ترخه ده. علي وزیر خاندان 18 کسان ته شهیدان کړل، ورته وایه ژبه ترخه ده، نو دې دې ولې شیریني تقسیم کړي؟ دې دې تا ته شاباش ووایي، دې دې ستا شکریا ادا کړي. د باجوه د یو بچی مړ شي بیا ګورم چې دې څه کوي. د دې جرنیلانو دی یو تاوان وشي بیا به د دې ژبه وګورو چې څنګه دی. او دې په 18 شهیدانو کې بیا هم بلکل ټیک ژبه استعمالوي. علي وزیر چې څه وایي بلکل ټیک یې وایي. بیا دې وایي چې دې کنځلې کوي. کنځلې دا ویلیو چې په بنګال کې د ستا بخښنه غواړم چونکې ویلي یو مقدمه کې ده چې د ستا پتلونونه پاته شوي وو. خبره دا ده چې دغه حمودالرحمن کمیشن رپورټ وګورئ، په هغه کې په بنګال کې د پاکستان یو پنجابي فوجي افسر هغه کمیس هم نه و، صرف پتلون نه. نو هغه خو تا ته تاریخي حقایق ښایي، هغه اوس کنځل درته نه ده کړې. او که دا کنځل ده نو دا کنځل موږ ټول درته کوو. که دا غداري ده دا غداري موږ ټول کوو که نه کوو. دریم چې کوم و هغه د علي وزیر په کراچۍ جلسه کې یو ټپه وه چې دوی په ډېر کلا شوي دي. هغه وایي علي وزیر دا ویلي وو چې مورې لنډې ټوپک مې راکړه
مورې لنډې ټوپک مې راکړه وزیرستان ته پنجابیان راغلي دي نه دا ټپه په شریکوو او لږ یې بدلوو تاسو په شریکه کې راسره علي وزیر دا ویلي وو چې مورې لنډې ټوپک مې راکړه وزیرستان ته پنجابیان راغلي دي نه موږ به داسې ووایو چې مورې لنډې ټوپک مې راکړه ټول پښتونخوا ته پنجابیان راغلي دي نه مورې لنډې ټوپک مې راکړه ټول پښتونخوا ته نر وزیر زخمی وزیر نر وزیر زخمی وزیر زه وزیر او ته وزیر زه وزیر او ته وزیر نر وزیر زخمی وزیر